د نورو سیاسي چارواکو ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی هم پاکستان ته غوسه شوی دی. دا چې څه یې ویلي دي ډېرې سپینې خبرې کړې دي. تاسو هم پوره جزئیات یې هم دلته راسره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په مکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي چې پاکستان موږ آزاد کړی او زموږ پوره وړی دی. نوموړي نن پنجشنبې کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پاکستان میشتې افغان کورنۍ د پاکستان دفاع لپاره قرباني ورکړې او په وینا یې دغه هیواد د افغانانو پوره وړی دی. نوموړي ویل که د افغانانو مرسته نه وای پاکستان به اوس د روس مستعمره وه. افغانانو تل د پاکستان سره ښه کړي دي خو پاکستان یې په بدل کې تل د افغانانو پښې وهلې دي او ظلم یې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی خپلو خبرو کې وویل چې افغانان د پاکستان له خلکو خوښ دي خو په وینا یې اوسنی لنډمهالي حکومت یې افراط کوي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.